نو اسی خبره می دا کوله چې کله موږ الله ته ودرېږو او 50,000 کاله ورځي او لغړ توغړ ولاړ یو او هېڅ راسره هم نه یي صرف موږ یو زموږ اعمال نو دا خلک به ډېر تنګ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو یاره وایي چاته وایو چې الله ته سپارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي ښه نو اتفاق په چا باندې راشي په آدم علیه السلام باندې وی آدم علیه السلام ته وایي ولې ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی زه چې زو آدم علیه السلام ته وایو دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ته د انسانانو پلار یې اما ترى ما نحن فی ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي خلک تنګ شوي دي نو هغه به څه وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی الله اکبر تاسو لاړ شئ په چا پسې تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام په نوح علیه السلام پسې دا د الله ولنی پیغمبر دی ځمکې ته لیږلی شوی دی خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې دا د الله خاص ملګری دی الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم د الله خاص ملګری دی خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیمه ته د الله خاص ملګری په موږ باندې سخته ډېره شوې ده که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره هغه به ورته زما سره د خپل ځان غم دی په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ د ده سره الله ډایرک خبرې کړي دي وکلم الله موسی تکلیما الله په قرآن کې وایي ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي خلک به وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي وي الله ته ووایه چې سپارش وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي یو حدیث کې راځي وي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چېرته دومره غضب کې نه و موږ نشو ویلو الله ته تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی هغه ته خبره وکړئ خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي هغه به ورته وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته الله په سورة النبأ کې څه وایي یوم یقوم الروح والملائکة صفا الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې ملایک به هم ولاړي ټولو به صفونه جوړ کړي لا يتكلمون الله وی چا کې به طاقت نه چې ما سره خبرې وکړي الله اکبر او چې د یو کمپنۍ یو مشر راشي د یو علاقې مشر راشي او وایي چې ټول خلک راجمع کړه زه حساب کوم د دې ټولو سره څوک به د هغه سره خبرې وکړي نشي کولی نو چې کله د دې مخلوقاتو هغه خالق دا ټول راجمع کړي او وایي چې زه ټولو سره حساب کوم څوک به سره خبرې وکړي هیڅوک خبرې نشي کولی عیسی علیه السلام به وایي لاړ شئ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې دا د الله خیرنی پیغمبر دی دا د اولنو او د اخرنو سردار دی د دې دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو څه وې یا الله وایي حساب شروع کا دا خلک تنګ شوي دي به ډېر ناشنا وخي بیا الله وایي وجاء ربك والملك صفا صفا په هغه ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب له راځي دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي
دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي نه حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپله راځي ځکه الله وی واشرقت الارض بنور ربها الله وی په هغه ورځ به د ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي الله به راشي حساب کتاب به شروع شي حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي هر انسان ته به اواز کېږي وإذا الوحوش حشرت سورة التکویر کې دی الله به څاروي م راجمع کړي په هغه ورځ یو حدیث کې راځي یو روایت کې وایي دا څاروي او زناور به شاته ولاړي دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یاره وایي نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده نن خو د دوی سره حساب کتاب دی ښه دا زناور به دا وایي دا څاروي به دا وایي هر انسان ته به اواز کېږي او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي اواز کېدو والی نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غونه یې په انسان باندې ځیږ شي غونه یې په انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه وي ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو ما ورته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا اعمال به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عملنامې تقسیمیږي الله اکبر هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمیږي چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی سوی الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتی کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه خوشحاله به وي که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې مدرسه کې کالج کې یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي امتحان یې راوځي کامیاب شوی نو بیا هر چاته ښیي وي وګوره که نه وګوره په دغه ورځ به د عملنامه چې چاته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عملنامه وګورئ په ښی لاس الله راکړه انی ظننت انی ملاق حسابیه زما یقین په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره الله به ورکوي دته څه فهو فی عیشة راضیه في جنة عالية قطوفها دانية الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې الله وی داسې کې به وله ځای ورکوم الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي او بل طرف ته واوره دا ډېر د یېرې خبره ده وأما من أوتي كتابه بشماله او چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس تباه دی دا سړی الله وایي چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس چغې به کي
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. یا الله وی تبعی د زما دپاره چې ما ته د سر عمل نامه نه وی میلاو شوې. ولم ادري ما حسابیه، چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وی. یا لیتها کانت القاضیه، ارمان چې د دنیا د مرګ سره زه ختم شوی خاوري شوی. ما اغنا عني ماليه، زما مال خو مال څه فایده رانه کړه. هلک عني سلطانیه، زماغه بادشاهي خو زمانه نن ختمه شوه. زماغه زور خو ماله فایده رانه کړه. زماغه قوم ماله فایده رانه کړه. زماغه نسب ماله فایده رانه کړه. دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به یي. دې سړي ته خلک کاواک وایي. او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي. ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته. ډېره ښایسته دعا ده، تاسو یې هم غواړئ. ابراهیم علیه السلام به دا دعا ډېره غوښته. الله ته به یې وي ولا تخزني یوم یبعثون، یا الله ما مه شرموه په هغه ورځ چې کله به ته دا مخلوق راپاسې بیا. هغه ډېر لوی شرم دی. الله یې د هغه شرم نه موږ وساتي چې د آدم علیه السلام نه ول اخرني کس پورې ټول ولاړ وي، د دې ټولو په مخ کې یو سړی وشرمېږي. نو دی به چغې کي وی به چې زما باچایی، زما مال، زما بچی چی شو؟ الله به آواز وکړي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله به آواز وکړي دا سړی بوځئ ویې تړئ جهنم ته غذار کړئ. دی اوس چغې وایي، اوس خو چغې فایده نه ورکوي. الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عملنامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي. په هغه ورځ چې هېڅ هم فایده نه ورکوي، نه دا بچی، نه دا مال، نه دا شهرت، نه دا دبدبه، نه دا ښایست، نه دا نسب، نه دا قوم، نه دا زور، نه دا طاقت، هېڅ هم فایده نه ورکوي. هر څه به تا نه پاتې شي، ټول هر څه به در نه پاتې